دا راته وایي چې مطلب په دغه مکان کې د فلم سټار جاوید ګل مندوخیل داسې یادګار شی د په خپل لاس باندې په قلم باندې چې کوم ډیزاین د شترمرغه جوړ شوی دی هغه به تاسو ته ښکاره کوو. उगुरा जाना नास को मैं आसमान निश्ता पर दुनिया के खास जमा पशान उगुरा जाना नास को मैं आसमान उगुरा जाना नास को मैं आसमान د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا. دا شعر مې ځکه وویلی چې انسانان اخر مري. له ما سره پر څنګ د فلم سټار جاوید ګل مندوخیل ورور دی. اختر صاحب دا راته وایه چې جاوید ګل مندوخیل پیدایش په دغه ځای کې شوی د دغه ځای نوم څه شی دی او هغه معلومات مشترکه چې د هغه له کوچنیوالي سره منسلک وي. عظیم خان صاحب ستا کور ودان خبره داسې ده چې دا زموږ ورور پیدایش په کراچۍ کې ښار کې معنا نیو کراچۍ کې سټارټ کې موږ اوسېدلي یو. له هغه بعد موږ راغلي یو دغه ځای ته. د دغه ځای نوم چې دی لنګلوار او په دې لنګلوار کې د ملک میر هزار مندوخیل دا باغ دغه دی. په دې باغ کې موږ اوسېدلي. د جاوید ګل هم خړپوسن وطن دی او زما هم خړپوسن وطن دی. زموږ نور رونه خوندې د دوی ټولو پیدایش دلې سوی دی او په دغه مکان کې زموږ اول سټارټ استوګه یعنی زموږ پیدایش په دې کې سوی دی او دا مکان اوس په دغه حالات کې چې کم وینم دی ډېر خرابه دی او په هغه ټیم کې دا مکان ډېر یو ښه جوړ وی او ښه روغ او ډېر ښه د خوشحالۍ ځای او دغه بیا مخته چې کوم دی هغه زموږ جماعت دی. دا زموږ د والد صاحب جماعت و. په دا کې به د لمونځ کولی موږ به دلته لمونځ کولی او موږ دلته زمنتر کړی دی. دا راته وایي چې مطلب په دغه مکان کې د فلم سټار جاوید ګل مندوخیل داسې یادګار شی هغه که ته موږ ته راوښیې. په دغه مکان کې د یادګار چې کوم کله موږ سټارټ راغو یعنی معنا موږ له دې مکانه ځا تقریبا هغه ټایم 83 کې موږ تللي یو. له 83 بعد نن چې کوم زه ورغلم ما تاسو ته په سټارټ کې وویلې چې دې کمرې کې څنګه ننوتلي یا نه اوسم. ما ول دلته زموږ ورور په یو لاس باندې پینټینګ کړی و د مور چې کوم موږ په پښتو کې شترمرغ ورته وایو د هغه پینټینګ یې کړی دی. لہذا هغه پینټینګ ما و تاسو ته په ثبوت درښکاره کوي او هغه تاسو وکتلی او انشاءالله چې دا بله خبره نشته د هغه لاس پینټینګ دی. قدرمنو کتونکو اوس هغه د په خپل لاس باندې په قلم باندې چې کوم ډیزاین د شترمرغه جوړ شوی دی هغه و تاسو ته ښکاره کوو. دا هغه شترمرغ دی چې د فلم سټار جاوید ګل مندوخیل په قلم باندې جوړ شوی دی. دغه به څوري ټایم کاږي څوري وخت به کاږي. دا ان شاء الله تعالی تقریبا دا جوړ دی په 80 کې جوړ دی. 80 کې دا جوړ دی نو 81 82 83 کې موږ معنا له دې وطن ازاګر سره لاړو. البته دا یې چې دا په 1980 کې جوړ شوی دی. په 1983 کې تاسو له دغه ځای څخه د خپل پلارني وطن ژوب ته لاړاست. د سټوډنټ دی هغه ټیم. بیا دا موږ ته وایي چې مطلب له دې بعد 83 بعد چې تاسو لاړاست تر 83 له مخه دی په فلمانو کې وی او که نه و؟ د 83 له مخه دی په فلمانو کې نه و. دی سټوډنټ لایف و. دی تقریبا انشاءالله فرست ایئر سټوډنټ و په کالج کې او د په کراچۍ کې سبق ویلی لالوکیت کې
بیا لدغه ما بعد ل 83 بعد دی چې وو تقریبا موږ د جو پر خوا راغو دی لاهور ته لاړی او لاهور کې چې موږ خبرېدو تقریبا ټیم بزم 86 وو په 86 کې موږ په د خبر سو د لکور دا پروګرام پټ روان کړیو نو موږ خبر سو چې د تقریبا د فلمي لاین د جوائن کړی دی بیا زموږ والد صاحب په دې ډېر خپه شوی وو بیا پسې ولاړی ذاتی بیا کوشش دا و چې دا کار پرېږدي خو پرې نشولې بس دای په کینټر سو بیا تاخیره پورې پکښې وو قدرمنو کتونکو دې باغ ته د ملک میرزار صاحب باغ ویل کیږي دا باغ له کراچۍ څخه تقریبا د 150 کیلومترو پر فاصله پروت باغ دی یعنی له کراچۍ څخه تقریبا د 1 غنټې سفر سی څوک وکړي نو دې باغ ته ځان را رسولی سي د پښتو فلمانو نامتو اداکار جاوید ګل مندوخیل بابا ملک عبدالرحمن صاحب په دې باغ کې ملازم ولی جاوید ګل مندوخیل بچپن په دې باغ کې تیر شوی دی له دې باغ سره قریب پرایمري سکولان ول په هغو پرایمري سکولانو کې د خپل ابتدایي تعلیم حاصل کړی دی او بیا د اعلی تعلیم حاصلولو دپاره د کراچۍ ښار ته مخه کړې ده او په کراچۍ ښار کې بیا اعلی تعلیم حاصل کړی دی او په دې باغ کې د ملک میرزار صاحب آسونه وو دای سی ځوان سو پر دغو آسو بې سواري کوله او سوچ یې دا و چې زه به فلم لاین لځمه نو په فلم کې خو د آسانو د ترپولو کرکټر وي نو بیا به زما نه وي زده نو ځکه د فلمانو د شوټینګ دپاره ټریننګ پر آسو باندې په دې باغ کې کړی دی د دې باغ په هره درخته باندې ختلی دی په دې باغ کې د کوفرې د آم د چکو درختې دي چې دغو درختو زابه جاوید ګل مندوخیل آم چکو دا میوې به خوړلې بیا له دې باغ سره قریب یوه نیر تللی دی په دغه نیر کې د کراچۍ ښار دپاره د چښلو چې کومه ده اوبه ځي په دې نیر کې جاوید ګل مندوخیل لمبېدلی دی د ده ورور ملک اختر صاحب دا ګرد یادونه موږ ته وښول او ستاسو په خدمت کې پیش کړل نو دا و د جاوید ګل مندوخیل حالات زندگی چې ما له تاسو سره شیر کړله امید دی چې تاسو به خوښې سوي وي زما چینل سبسکرایب کړئ تر بلې خوندورې ویډیو پورې مو په لوی بادار سپارلي یاسته د الله په امان